د الله رب العزت ارشاد مبارک تے قرآن کے اللہ رب العزت تمام مسلمانانو نارینو زنانو تا اعلان فرمائی یو حکم کئی یو اعلامیہ جاری کئی او بیا پاغا حکم بانے تاکیدات دلائل پیش کئی او فرمائی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ اللہ فرمائی دا اللہ فرمان دے حکم دے کلچی اذان اکڑی شی آواز اکڑی شی پورز د جمعه بانے مانزتا نو اللہ رب العزت فرمائی چې اذان د جمعه د ورځې د مانزه لپاره وشي فسعوا الى ذکر الله تاسې ټول پټوله مانزه طرف ته سعی کوشش راتلل اراده دا وکئ دا د الله رب العزت حکم دی چې کله د جمعې د مانزه اذان وشي د جمعې په ورځ باندې د جمعې مانزه لپاره اذان وشي نو د الله رب العزت حکم دی چې تاسې مانزه طرف ته بیا راځئ د اذان نه وروستو بیا د دنیا هر یو کار هغه حلال او جایز کار ولی نه علماء فرمایي دا پتا باندې حرام شو تا غسل خرڅول کوي اتا به کې منافع وکړه دا پتا حرام ده ځکه دا د الله حکم دی دی وخت کې چې اذان وشو ته به د جمعې مانځه لپاره ځې تا باندې د جمعې د مانځه حکم دی ته به دغه حکم پوره کوې نو د الله د حکم پوره کولو د پاره چې څومره څیزونه هغه رکاوټ جوړیږي هغه ټول به ته پرېږدې په لارې را روانې جمعې مانځه له راځې د لرې نه راځې او ملګري دي دوه دي درې دي په لارې د یو بل سره بیه کوي میخ اخلي خرڅوي غوا اخلي خرڅوي بیزه اخلي خرڅوي او را روان د جمعې مانځه له دي نو خیر دی ځکه دوی قدمونه راغستې دي د کور نه را روان دي جومات طرف ته راځي که دی په دې لارې لارې باندې یو بل سره خبره اتره د اغستو خرڅولو کوي نو خیر دی شریعت فرمایي خو چې ته په ځای باندې ناستې دکان کې ناستې پټي کې ناستې باغ کې ناستې کر کیله کوي نو دا شریعت فرمایي علما فرمایي چې دا تا لپاره جایز نه دي دا حرام ځکه دا د الله د حکم په مقابله کې ته خپل کار کوي دا وخت ستا د خپل کار نه دی دا د الله د حکم پوره کولو وخت دی الله فرمایي فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع نو چې کله د مانځه لپاره اذان وشي د جمعې په ورځې نو فاسعوا روان شه خپل تیارې د جمعې د مانځه لپاره وکړه جومات ته مخ پر تګ ځه خپل قدمونه اخله وذروا البيع الله وی اغستل خرڅول پرېږده دا به پرېږدي اغستل خرڅول دا به پرېږدي دا د الله حکم دی او که ته د الله د حکم په مقابله کې بیا هم دغه کوي نو دغه منافع ستا لپاره ناجایز ده دا به ته حرام ګټې او حرام به په خپلو وړو باندې خورئ دا د الله امر دی دا د الله حکم دی او فرمایي چې دا د جمعې مبارکې دا ورځ دا د مسلمان د پاره هفتوار اختر دی هفتوار یو سالانه اختری چې هغه لوی اختر دی یا د روژې اختر دی او دا هفتوار اختر دی د مسلمان د پاره چې دی ځان سنبال کی او د جمعې مانځه طرف ته ځي
او فرمای د خپلوانو ټول خیر خبر واخلي د یو بل نه د حالاتو نه یو بل خبر کی او د مسلمانانو یو اجتماع وشي په دې باندې د اسلام شان شوکت ښکارا کیږي او دا داسې نه چې تا د لري نه روانې د مایرې ناراضي د ډونډوقا د چړقا د کوسر ناراضي یا د غړکا د ربانې د چناو درمن ډېرې ناراضي یا د میراګیو د لګیو د علی خان سر ناراضي نو ګورستا دا راتله په الله ډیر ګران دی ګوره دا ته دا ګرمي برداشت کای او دا تکلیف برداشت کای راځي نو الله پاک تاسو نه پریږدي تجربه دا خیالونه کې چې بس ځان میاس ستړی کا د جمعې پرستی چې د جمعې منظر لپاره قدم مسلمان اخلي نو په یو قدم باندې الله پاک د یو کال د رجوع د یو کال د عبادت ثواب ورکوي ګوره دا ستاسې دا راتلل دا د لرې لرې نه په بارانه کې په یخنۍ کې او په سخته ګرمۍ کې او جمعې مانځه کې حاضري وشي په وخت باندې راشي الله رب العزت په یو قدم باندې د یو کال د رجوع د یو کال د عبادت ثواب ورکوي ګوره دا سینه دي الله سره د خپل بندیانو د نیک اعمالو قدر دی قدر الله رب العزت سره زمنګ ستاسي د نیک اعمالو قدردانی د عزت ته په یو قدم من الله پاک دا ثوابونه اجرونه د یو کال د رجوع د یو کال د عبادت اجر ورک دا دومره لوی خبره ده او دومره یو لوی عمل له موسی علیه السلام حدیث پاک کې راځي اوس ابن اوس صحابی دی هغه فرمای چې نبی علیہ السلام ارشاد فرمایو چې تاسو پروزو کې غوړه ورځ د جمعې مبارک ورځ ده ځکه چې په دې ورځ کې آدم علیہ السلام پیدا شوه دی بیا په دې ورځ باندې د جنت دنیا ته تللی دی بیا په دې ورځ باندې جنت ته بیا راغلی دی او په دې ورځ باندې قیامت ورځ به هغه به د جمعې ورځي دنیا چې ورانیږي هغه به هم د جمعې ورځي نو دا داسې مبارکه ورځ ده فرمایي په دې جمعې په ورځ باندې آدم علیه السلام وفات شوی هم دی او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ورځ په ما باندې درود شریف ډېر وایي د جمعې په ورځ باندې د درود شریف اهتمام او پابندي کوي نارینه او زنانه ټولو ته دا حکم دی پیغمبر علیه السلام چې په ما باندې د جمعې په ورځ باندې درود شریف اهتمام پابندي کوي ځکه ستاسو دا درود ماته پیش کیږي چې فلان کې زی پتا درود سلام وي نو په یو پیر درود ویلو باندې لس رحمتونو پتا وریږي لس درجات ته سیوا کیږي لس ګناونه معاف کیږي په یو پیر درود شریف ویلو باندې او بیا فرمایي وی موسی علیہ السلام یو ټولګه په بیت المقدس کې تشریف فرماو یو ډله ناسته وه هغه ډلې د خپل رب عبادت کو د الله عبادت کو نو د هغوی په سرونو باندې د شکر پټکیو په لاسونو کې د توکل همساګانې وي او د خوف د الله د یری نه د الله د یری پیزاري پخپو موسی علیہ السلام چې دا ټولګه ول د ډیر خوشاله چې دا خو ډیر نیکان خلق ته چې د شکر پګړې تړلې د الله شکر گزار دي د الله په ذات توکل د توکل همزاګانې پلاس کې اغستې دي او د الله د یری پیزار او پانی پخپو دي
او د الله عبادت کوي نو موسی علیہ السلام خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو نو موسی علیہ السلام ته الله رب العزت وحی راولېږله اے موسی علیہ السلام یو داسې امت را روان دی چې هغه زما د آخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته نو هغه امت لما یو ورځ ورکړې ده چې په هغه ورځ کې 2 رکعاته لمونځ وکړي نو ستا د دې ټولګي د ټول عبادت نه غوره دی ستا د دې ټولګي چې د شکر پګړۍ والی دي توکل امساګانی پلاس کې دي د یری پانی پیداري پخپو دي عبادت په بیت المقدس کې کوي دا غوي دا غروزي 2 رکعات مستاد دي د دې ډلې نه الله یې ماته زیات غوړه دي ابه فرمایل موسی علیہ السلام فرمایل هغه کوم ورځ ده الله جل جلاله فرمایل هغه د جمعې ورځ ده د جمعې پر ورځ ابه فرمایي چې د هفتې د خالی ورځ اے موسی د ستاد عبادت ورځ ده اتوار د عیسی علیہ السلام دی د څلورم ورځ د ابراهیم علیہ السلام د عبادت ورځ ده ا د پنځم ورځ د زکریا علیہ السلام ده ا د شپږم ورځ د یحیی علیہ السلام ده د زیارت ورځ د آدم علیہ السلام د عبادت ورځ ده ا د جمعې ورځ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو د عبادت ورځ ده دا ورځ می اغله پرېخه ده نو دا د جمعې مبارک دا ورځ دا داسې معمولی ما غاړي او فرمایي چې دا د جمعې 40 غنټه دا دیکھیں یو ساعت تے لا يسأل الله العبد فيها شيئا چې په دې 40 غنټو کې چې د هغه وخت سره د دې او بندا مؤمن مسلمان نارینه زنانه دعا برابر شي نو الله رب العزت دغه دعا قبل ان رد کوي الله نه رد کوي دی وجنا لقمان حکیم سے خپل زوی ته وی بچیا هر وخت کې رب اغفر ورحم وایا هر وخت ستا په جبه دي دا کلمات رب اغفر ورحم الله مو بخي په ما رحم نو دا الفاظ چې ستا په جبه باندې هر وخت نو په دې اسی په دې هفته کوم یو شپه یو وخت داسې دی چاغې کې د بنده دعا دارک اسمانونو عرش ترسي نو اے زویا چې ستا په جبه دا کلمات هر وخت رب اغفر ورحم نو کستا د الفاظ داغه قبولیت د وخت سره برابر شنو الله بستا بیړه پار کې الله به تبخانو کی ندا جمعې مبارک ورځ حدیث پاک کې راځي چې د جمعې مونږ 3 مونږونه قصدن پرې خود بغیر د عذر نه پرې خود وې د نوم د منافقانو په فرض کې ولیکلی شي چې د قیامت پورې بیا غن روانيږي چې د جمعې مونږ بغیر عذر شرعي پرې خود نو د فرض د نیکانو د صف نه وران شي د بدبختانو د منافقانو په فرض کې ولیکلی شي چې بیا نو روانيږي جمعې دا ورځ ډېره مبارک ورځ ده ډېر مبارک ډېر خیرونه الله پاک د دې ورځې سره تړلي